अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। ये बहरे लुत्फ़ी ओ अबरी बहार दे कुनत खारू समन्ना आबदारी। ये कानी जूदी ओ बादी खजाने कुनत परशी ज़मींदा दुर्पिशाने। इलाही गुंशई उम्मीद बख्शाई गुली अज़रोज़ई जावीद बिन माई बखंदान अजलबी अन गुंजबागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम बिया जामीर यहाँ कुन शर्म सारी साफ़ो दुर्द पेशारांच दारी। ताला अल्लाहु ज़ी क़य्यूम दाना तवाना जीदिही हरना तुवाना। दुरूद शरीफ पढ़े। बुज़ुर्गान किराम, दायतुल मुबारक फतीर जुमा मंगदे मुतालिक से लगा खबर करो। अल्लाह फरमाई इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। कम मुसलमानान हुई कि रब ज़मंगा खुदा दे आओ द तौहीद कायल शू सुम्मा इस्तक़ामू
او بیا پدې ربنا الله باندې استقامت وکړه، کلک پې ودرېده. په تېره جمعه د استقامت ترجمه ما ستاسو خدمت کې د فاروق اعظم عرضه کړه. ان تستقیم علی الامر والنهی ولا تروغ عنه روغان الثعالب. استقامت دا معنا ده چې پر امر او نهی بکت کلک ودرېږي، په امر د خدای به عمل کوي او د نهی د خدای نه به ځان ساتي. او د دې نه به نه ګرځي په شان د ګرځېدو د لومبړان. نو بس ته به کامیاب شي. د کامیابۍ په لار روان شوي. څنګه کامیاب شوي؟ تتنزل علیهم الملائکه، نازلیږي با په دوی باندې فرشتې. د مرګ په ټیم کې یوه، په قبر کې دوه، دا قبر نه چې روزي درې. دا تفسیر د حسن بصري دی. د مرګ په ټیم کې فرشتې براشي. دغه ټیم کې به فرشتې ته ویني، خو لیکن ته بیان به نشي کولی، نه به لیکل کولی شي چې دا څوک دي. او بل په قبر کې، او بل چې د قبر نه راپاسي، دا فرشتې به تا ته دا یو څو خبرې کوي. یو خبره دا ده چې اے مسلمانانو چې تا استقامت کړی دی، الله تخافو، د آینده ژوند نه مه یریږه. موږ خو د آینده ژوند نه یریږو، آینده ژوند نه چې ونه یریږي. ولا تحزنوا، څه چې دنیا کې پاتې شو هغې باندې غم مه کوه. خوب چې دی دا په آینده باندې، او حزن چې دا په تېر شوي. ستا نه څه بشي او څه پاتې شو د هغې کفیل خدای. او دریم ټکی دا واوره چې وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خوش خبری واوره د هغې جنت چې الله تعالی سره په دنیا کې وعده کوله. لکم فیها ما تشتهی انفسکم، د جنت کې به تاله هغه څه چې ستا ورته خواهش کېږي. څه شی چې ته دې خواهش کېږي هغه به موجود وي. ولکم فیها ما تدعون، او څه چې غواړي هغه به الله درکوي. کوم شی چې د خدای نه په جنت کې په ژبه غواړي هغه به درکوي. تېره جمعه کې مو وویل چې یو مرغۍ به والوځي او جنتي به ډډه چولي، هغې ته به ضرور شي، فوراً به هغه حلاله شي او رتبه کړي شي او دله به راشي چې واله. خو جنت ته تلل یو پټې ګران. جنت دخول کار رجال است. مدینه منوره کې
ماښام په ټیم کې یو لوی عالم تقریر کوو چې صدیق اکبر چې د رسول الله په خوا کې دی دی دقه شي اشاره وکړه دقه ځای دی دي صدیق اکبر ویلي دي چې لو كانت احدى قدمي داخل الجنه والاخرى خارجها ما اطمنت که زما یو وخت په جنت ته ور داخل شوي او بل لا د جنت نه باري نو ما ته امن نشته کیدی شي چې خدای ووایي چې دا جنت تر خبره داخله کړې دا بار کا امن نشته تر هغې پورې تر کومې پورې چې جنت ته ور په دروازه ور ننوتې باس خبر خلاص سورة تور کې راغلي دي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم یاره په دنیا کې خو جنتیان به په یو بل راشي چې موږ خو په دنیا کې د دې ورځې نه ډېر یریدو دا خو الله دا آساني وکړه انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا الله په موږ احسان وکړ جنت ته راوستو ووقانا عذاب السموم دا هغه عذاب نه وساتلو چې خوله په کوم ځای راځي نو په هغې کې به هغه عذاب نه نوځي انه هو البر الرحیم الله لوی مهربان دی دا الله په مهربانۍ دی جنت ته راځي دا الله په مهربانۍ موږ دی جنت ته راځو نو دا ټولې خبرې به څه غواړي استقامت به غواړي مولا لکاری رحمت الله علیه ویلي دي چې الله پاک سورت فاتحه موږ ته راکړې ده الحمدلله نو ولدبارین پورې دا الله 1,40,000 پیغمبرانو ته نوم ورکړي دا یو دی امت ته ورکړي مولا لکاری مرقات شرح المشکات کې لیکلي دي چې زمونږ مسلمانان نارینه او زنانه په هر رکعت کې د نفل او د فرض او د واجب او د سنتو هغې کې دا وایي دا د دې دپاره الله مقرر کړې دا چې امت محمدي ته استقامت آسان شي او د دې فاتحې په وجه باندې به الله پاک دوی ته استقامت نصیب کړي چې هر رکعت کې وایي اخر به خدای قبولوي دا صورت مبارک الله یو امت ته نه دی ورکړی یو رسول الله مبارک ته بس ورکړی دی او زمونږ لی راکړی رسول الله مبارک لی چې ورکړو بس موږ لی راکړو مدینه طیبه کې مکه معظمه کې که خیري کار وشو بس اوس چې ګورې په دغه کې نو ډېر خلک عمره کوي هغه عارضي دیوال د بیت الله نه توکړي وغه لړکو د رسول الله دیدار چې بچا کو نو ټیم مې ورکړیو په دې ټیم مراشي هغه به سزا شو او عمرې مکمل آزاد شوې لیکن زمونږ د پاکستان لا پلیټونه لا موقوف دي یو سړي باندې تپوس کوي خلک ډېر زیات دی میدان د دقه ځای عرب دي عربو به موږ ته ویې دي روژه کې تاسو مه راځئ روژه زمونږ ده او لوی اختر بیا حج تاسو کوئ نو عرب په دې روژه ډېر مخلوق راځي او اعتکافونه کوي خیراتونه کوي
زبردست خیراتونه نو انشاءالله چې ورو که خیري د غم جال د حرمینو شریفینو نه پورته شو که خیري او نور به هم پورته شي دا غریبانان مسلمانان به ټول د چا به طاقت نه کېد عمرې ته به لاړل د خدای کور به ولیده د نبی علیه السلام دیدار به یې وکړ ریاض الجنت ته به لاړم ټولې خبرې به الله برابر کړې غریبانان خلک هغه به لاړل حج له خو مالدار تلی شي او حج په مالدارو دی په عاجزانانو نشته لیکن عمره ډېره ښه ده امام بخاري وایي چې عمره فرض ده فرض ده بزرګ سړی دی وایي عمره فرض ده شافعي صاحب هم وایي فرض ده امام اعظم وایي سنت ده امام مالک وایي مستحب ده دا درې مذهب دي ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې دا ټولې خبرې به الله موږ تعالی په استقامت راکړي استقامت وکړه په دین کلک ودرېږه یو ولی الله او اولیاء هم یو خلق دی هغه رسول الله مبارک په خوب کې ولید نو د سره سودا به وی رسول الله داسې خلک شته چې د رسول الله نه په خوب کې تپوس کوي د حدیثو تپوس دی کوي نه ودوي نه بیخي په دې ټیم کې د رسول الله نه تپوس کوي رسول الله ورته جواب ورکوي وی رسول الله ته دا ویلي دي چې شیبتني هود و اخواتها دا حدیث مبارک دی چې زما ویښته سپین کړه د رسول الله په تحقیق دا دی چې ګیره مبارکه کې نورلس ویښته سپین نو ټول ټول هغه هم چې تیل به ولګول هغه به بیا پټ شو تیل به رسول الله ډېر لګول خوشبویي به یې ډېره لګوله د خوشبویۍ سره چې د زړه طاقت پیدا کېږي او پوهه پیدا کېږي زړه ته تقویه ورکوي وی رسول الله دا حدیث تا ویلی دی وی نعم بیاو حدیث شیبتني هود و اخواتها سورت هود او د دې نور مشابه سورتونو زما ویښته سپین کړه وی دا تا ویلی دی وی او وی ښه وی په دې سورت هود کې کم آیات دي چې ستا ویښتې سپین کړه وی صحیح دی وی هغه دا ټکي دی چې ما ته الله ویلي دي فاستقم کما امرت ومن تاب معک استقامت وکړه په دین رسول الله او ستا امت تم استقامت وکړي یعنی سمانا په استقامت باندې صرف رسول الله مامور نه دی نبی علیہ السلام دا ویښته چې سپین شو د دې وجې نه چې یا الله ما سره د امت ملګري کړي دی په استقامت کې چې دوی به استقامت وکړي او که نه دا غم د رسول الله سره و لیکن ښکلي خلک شته یو خان دی ډېر ښکلی خان دی دا مغبره کې مې خبره وکړه هغه ما ته وی یو ژبه داسې ما ته راکړه چې لکه ما پې خدای وبخي او دنیا و آخرت مې ښایسته شي موږ پکې دقه کار دی ما ورته وی دا وایه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين میں د دې یو ختم چې دی 1,25,000 دی دا ختم چې ته هر کله پوره کوې بل ورځ مې دلته ولیدو یو 20 کاله پس
کمزوري شوی مو ډېر عمر کې زمان لږ مشر دی ما ورته وی څنګه چل دی هغه وظیفه کوي که نه کوي وی روزانہ په شواروس کې 1,25,000 دا کلمه مبارکه وایم داسې خلک شته خدای ومقه خدای دې نو د هغه رنګ یې بدل کړی لا اله الا یونس علیه السلام وظیفه ده هغه ته لوی رهایي خدای د دریاب نه او د تورې تیارې نه او د مګي د خېټې نه ورکړو بار ته راغی په دې کلمه جبریل علیه السلام یو وارې خدای ته وی یا الله معافي راته وکړه وی آواز راځي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا آواز راځي چې دا آواز د چا دی وی تا ته پته نه لګي وی نه وی دا د یونس علیه السلام مبارک آواز دی په دریاب کې دی تیری دی تک تورې پناه دا په ظلمات په تیارو کې آواز وکړو قرآن شریف دی دا یونس علیه السلام دی د مئی په خېټه کې دی او په دا آواز ما ته کوي چې نجات ورکم یا الله دل نجات ورکم نجات بیا مونږ ته تبم نجات بیا مومي وی دا دوا راته وکړه خان ما ته وی چې ران لکه پاتې نشي اوس مې دا یو 20 کاله وشو چې 1,25,000 په شواروس کې برابر وله یو مې سړی ما ولیده هغه ته مې وی څنګه نفلونه کوې که نه کوې یو وی د شپې 400 رکعاته نفل کوم په تسبو یې شمارم نشته خلق نشته روغه خدای ومقه خدای دی جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې یو سړی چیلي ته کېناستو نه څلوېښت ورځو چیلي ته د 40 ورځو کېناستو لله د پاره د الله نو رسول الله فرمایلی دي یخرج ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه د زړه نه بچینی د علم جاری شي په د زړه نه به جاری شي او په ژبه به روځي زه مرګورو ته وایم چې چیله کې ناستې او چیلې سره تاسو ته پته ده چې روژه لازمه ده لکه مونږ بغیر د اودس نه نه کېږي نو چیله بغیر د روژې نه کېږي نو چې کومې خبرې تا زړه ته راشي هغه کتابچه کې ولیکه ګورې ها ګورې دا به بیا نه ګورې بیا نه مومې دا په دې ټیم کې شته هغه کتابچه ځان سره کېږده بس چې کومې خبرې نه وي رالي ولیکه بیا ګورې نه راځي دا په دې چیله کې راځي سوچته دي ناطق دي رسول الله وینا ده یخرج ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه سوچته دي نه خیر شته دي د الله بندگان ښکلي شته سر شقتی مبارک څوک دی د شیخ جنید بغدادي پیر دی ته وایي چې د شیخ جنید بغدادي پیر وي نو هغه به څوک یو وارې مجلس لګېدلی و شیخ جنید ناست دی سر شقتی په ګدی ناست دی نفت الله رب په حاشیه لیکلي دي حضرت علي رحمت الله علیه وی چا د سر شقتی نه تپوس وکړو چې یاره مورید په پیر پورته کوي دی شي وی او وی لکه جنید چې والې دې زمانه خدای ته زیات نږدې دی بل پیر سره به کلک تعلق ساتي
زی راضی بول دا هغه چې کومې خبرې هغه به ځان سره په ټولو به عمل کوي. یو سر سقطي ته چا یو لږ ورکړی و، یو زنانه بوډۍ راغلې وایي زما دا یو زوی دی دغسې موږ ته مخالف راځي، قسم په خدای دی دا زما یو زوی دی، تاله در کومه چې ستا خدمت کوي، علم ته ښایه ویښه. هغه سر سقطي موږ یې ورکړي وو چې لاړ شه اوبه راوړه. هغه لاړ اوبه وله، ګرمي ونه ټکې لمبل، سیلاب یوړه، دریاب غرق، دریاب غرق. هغه کسان نه چې سر سقطي تاسو چې کوم لږ لمنګي ورکړي وو، هغه دریاب غرق وی ښه. هغه مور ته جواب سړي ولیکه چې ته راشه، هغه زوی دی دریاب یوړ. اجر راله وی هغه زوی دې مړ دی دریاب راوړه. وی نه دی مړ، نه دی مړ. وی دریاب یوړو. وی نه دی مړ. وی را دې شروع زنانه راله او دریاب ته وځېده. زوی ته آواز وکړو یا بچیا اخرج روزه باذن الله، د خدای په حکم روزه. بس هغه رووتې د جمدې رووت را روانې که ځان سره. شیر سقطي صاحب حیران شو چې الله دا څه شو، دا خو تقریبا 4-5 غنټې په اوبو کې تېرې کړي دي او بیا جمدې دی چې دا څنګه چلو شو. چې په دې باندې زه نه پوهېږم. شیخ جنید بغدادي ورته وی صاحب زه یو خبره وکړم. وی کوه. وی دا زنانه چې د دې په سار له به په خپه کې ازغې ماتېده نو مخکې الله خبر ورکړی و، خبر به یې ورکړو چې سار له به ستا په خپه کې ازغې ماتېږي یا تبه به راځي یا ټوخې به راځي یا راغورځېږي به یا څه. وی زه دا ګمان کوم او د دې خبر الله دې ته نو ورکړي نو ځکه یې مرګ نه عذرانه نه تپوس کو. وی او دقه وجه دا چې زما په خپه کې غنم ځي نو الله ماله د شپې مخکې خبر راکړي چې دا مصیبت پتا ته راشي او د دې خبر نو راکړي. او دا خو غټه خبره وه چې زوی به دې مري. زنانه بالکل تصدیق وکړو د شیخ دا څه سړی دی. خیر سر سقطي راغی د یو ونې د لاندې خوب پې راغی. بس یو کاڼی یو لوټی سر ته کېښود، اوږده شو، په دې کې آواز کېږي یا سر سقطي کن مثلي، اے سر سقطي زما په شان شه. دی راپاڅېد، ګیر چاپېره یې وکتل چې څه نشته. بیا یې سر ولګو، بیا وی چې یا سر سقطي کن مثلي زما په شان شه. د ګیر چاپېره وګوري څوک نشته. بیا کېناسته، بیا آواز وشو. وی اوهو وی دا آواز خو د ونې نه دی، که سړی شوي که نه ونې به د سره خبرې وکړي. صحابي تپوس وکړو چې رسول الله مبارک جنات چې تا ته بطن رخلې ته راغلي وو چې دا 2 کسان راغلي وو، قرآن شریف یې واورېد او مسلمانان شو. د دې خبر تا ته چا درکړی وو؟ وی اخبرتني الشجرة. دغه دی کې چې کومه اونه ولاړه وه هغې ماله خبر راکړی وو. ونې به خبر درکړي که برابر شو. بس ته پوه شو چې د ونې نه آواز راځي. ده ورته ویل چې بس ټیک ته د دې ونې نه آواز راځي. کیف اکون مثلک، زه ستا په شان څنګه شمه؟ وی سر سقطي وی الناس یرموني بالاحجار وارمیهم بالاسمار. و دا روونه ما په کاڼو ني او زه په میوو لمه. څه معنا؟ ما سره خلک بد کوي
او زه ورسره ښه کوم ما په کاڼو لیزې په میوې ورغورځوم وی سر سختی که ته خدای ته ځان رسول غواړې نو خلکو سره ښه کوه که تا سره بد کوي ته ورسره ښه کوه وی صحیح ده یاره وی بس یو تپوس کوم چې تا کې دا داسې خوبي موجودې دي چې تا په کاڼو خلکو لیته ورته میوې غورځوي یاره وی ته چې دا په ورته الله ولې سیږي تا کې خو لویې خوبۍ دي یاره وی ټیک دې ویله خبر دې درسته وکړه اونه ورسره لګیا ده وی وجه دا ده چې زما څومره خوبۍ چې دي که نه دا هوا چې راشي نو کله ما داسې کي کله مې داسې کي کله ښکته کله پاسه زه په یو ځای برابر نه یم سر شقتي که ته خدای ته رسول ځان غواړې استقامت اختیار کړه ما په استقامت تاسو ته خبره کوله خیر آیتونو کې دا خبره ختمه نه ده او ټیم مې ډېر واخیستېدو انشاءالله په دې لا خبره که خیرې پاتې ده سنت په اهتمام سره کوئ